نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم. د افغانستان اسلامی امارت د چارو د ادارې لوی رئیس قدرمن شیخ صاحب، د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت قدرمن وزیر نعمانی صاحب، د ښارونو او کورونو جوړولو وزارت قدرمن معین صاحبانو، د اسلامی امارت قدرمنو مسئولینو، استازو، علماء کرامو، صنعتکارانو، سپینګیرو، ځوانانو، پانګوالو، د ټي وي سي شرکت قدرمنو استازو او رهبری د رسنیو استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله ډیر د خوښۍ او خوشحالۍ ځای ده چې نن یو ځل بیا د هېواد د آبادۍ، خوشحالۍ او سمسورتیا په موخه دلته راټول سوي یو او خپلو هېوادوالو ته نن یو نوی بل زیری د آبادۍ ورکوو. قدرمنو دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې انرژي یا برېښنا دا د هېوادونو، ملتونو د پرمختګ او ځان بسیاینې لپاره یو ډېر مهم، عمده او اصلي عنصر بلل کېږي. په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت قدرمن مشرتابه، د کابینې ټول قدرمن غړي او ټول مسؤلین کوښښ کوي تر څو د خپل هېواد د آبادۍ لپاره بالخصوص د برېښنا په خاطر باندې ګړندي ګامونه پورته کړي. 2 ورځې مخکې موږ او تاسو په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میګاواټه سولري برېښنا د پرانیست غونډې شاهدان. امروز ما در شهر کابل شاهد ازی هستیم که 34 میگاوات برق سولری در پهلویش به امتداد 25.5 کیلومتر لین انتقالی 220 کیلوولت و همچنان سبستیشن به ظرفیت 126 میگاولت امپیر را امروز افتتاح می‌کنیم. این پروژه ها اساس پیشرفت صنعتکارای عزیز ماست. ما قبلا هم یادآوری کردیم و امروز می‌خواهم که دوباره یادآور شود. در شبکه فعلی اگر ما به هزارها میگاوات برق هم داشته باشیم قابل توزیع و قابل انتقال نیست. شبکه فعلی شهر کابل ما طوری دیزاین شده که به خاطر 1 میلیون خانه ها و 1 میلیون نفوس جا شده. اما ما شما میبینیم که نفوس شهر کابل از 5-6 میلیون بیشتر و صنعت ما شما نه تنها در شهر کابل بلکه در هر بخش این کشور عزیز ما رو به انکشاف است و هر روز اگر نباشیم در هفته یک فابریکه نو جور میشه. الحمدلله یا ساخت و ساز کارشان آغاز میشه و یا هم آغاز تولیدشان افتتاح میشه. این جای خرسندی است. صنعت برای هر کشور حیثیت ستونی فقرات دارد. به همین اساس امروز این پروژه را که افتتاح میکنیم در قدم اول ما به صنعتکارای عزیز خود و بالخصوص صنعتکارای پارک صنعتی صنایع سبز این مژده را میدهیم که به تکمیل شدن این پروژه مشکلات دائمی شما
حل خواهیم شد ان شاء الله. و در قدم دوم، در سر تا سر کشور ما کوشش میکنیم طبق پلانهای خود، پلانهای کوتاه مدت و دراز مدت خود، میخواهیم که در پهلوی تولید برق شبکه معیاری، ایجاد سبستیشن‌های با ظرفیت و استانداردی و همچنان شبکه معیاری توزیعی را جور کنیم. ما با میلیاردها افغانی صرف در بخش شبکه مصرف میکنیم تا بتوانیم که انرژی تولید شده داخل کشور و انرژی وارد شده از کشورهای همسایه را به شکل درست به هموطنان عزیز برسانیم. ما نه تنها از تضعیف شبکه با مشکل دچار هستیم، بلکه با ضایعات تکنیکی و تجارتی هم روبرو هستیم. قبل از آمدن امارت اسلامی افغانستان ما در شبکه برق 36 تا 40% ضایعات تکنیکی و تجارتی داشتیم. و الحمدلله امروز این ضایعات تا 17% پایین آمده. پلان‌های این سال ما به همین اساس است که ما این ضایعات را به حد اقل برسانیم. گرچه ضایعات تکنیکی و تجارتی برق هیچ کشور دنیا از این ضایعات مبری نیست، اما کوشش هر کشور همین است که تا به حد اقل این ضایعات را برساند و این کوشش را ما هم الحمدلله آغاز کرده. و همچنان به خاطر استاندارد سازی شبکه ضرورت است که ما باید به سیستم دیجیتالایز، سیستم اسیکادا و سیستم سمارت پیش بریم. به همین ملحوظ ما با یک دیتا سنتر بسیار بزرگ ضرورت داریم. ما به شما مژده میدیم که ما دیزاین دیتا سنتر ما از طرف وزارت محترم شهرسازی و مسکن نهایی شده و چند ماه قبل با ما شریک شده و ما انشاءالله کار فیزیکی را سرشان آغاز میکنیم. و درباره سیستم سمارت و وصل کردن شبکه فعلی به سیستم اسیکادا، اسنادها و داکومنت‌های تکنیکی آن نهایی گردیده و انشاءالله در وقت نزدیک ما و شما شاهد از این خواهیم بودیم که این پروژه ها را هم در ساحه عملی کنیم. به خاطر تولید برق از منابع مختلف کشور ما به هزارها میگاوات توافقنامه ها، تفاهمنامه ها را امضا کردیم. 1250 میگاوات عملا در طی یک سال اخیر ما قراردادهای تولید برق را از منابع داخلی امضا کردیم که استفاده از سنگزغال، استفاده از باد، استفاده از آب و گاز و نیروی آفتابی هست. اما میخواهیم که شما را متوجه بسازم این پیشرفت‌ها و این کارها بدون کدام کمک و تمویل خارجی هست. نه بانک جهانی، نه USAID، نه اتحادیه اروپا و همچنان بانک های ADB و امثال هم فی الحال که در اوقات اداره کابل به میلیاردها دلار می آوردن مصرف می کردن حالا نیست. این همت این نظام است. این شفافیت و تعهد این نظام است و تعهد و شفافیت و ایمانداری رهبری این نظام است که شما می‌بینید که بدون کدام کمک خارجی ما هر روز نه تنها در بخش برق بلکه در بخش‌های دیگر انکشافی و توسعه پروژه ها آغاز است و یا هم نو آغاز می شود. ما صرف به خاطر عودت کنندگان عزیز خود که مهاجرین بودند در کشورهای همسایه در یک سال گذشته در بخش صنعت و همچنان در بخش
مهاجرین عزیز ما و شما که به کشور خود برگشتند و در 14 ولایتی که در یک لاین توزیعی و یا یک لاین انتقالی قرار دارد 142 میگاوات برق را توزیع کرده. ببینید وقتی که مهاجرین از سوی کشور پاکستان جبران خروجشان آغاز شد، شما دیدین که همه ادارات این نظام دست به کار شدند و در ساحه تورخم نزدیک به خط دیورند یک کمپ کلان برشان جور شد و ما در 4 روز و 4 شب به 4.5 خانواده شبکه توزیعی برق را جور کردیم. در 3 شفت کاری ما کار میکردیم. همچنان در شهر کابل، در ارغندی، در ولایت قندهار و سایر ولایات که به خاطر مهاجرین جور شده ما به اسرع وقت رسیدگی کردیم و به آنها برق را توزیع کردیم. چند قبل به کمپ زلزله زدگان ولایت کنر هم ما شبکه توزیعی را جور کردیم و برق برشان دادیم. یعنی دا د دې نظام په تعهد او شفافیت او زړه سواندي باندې دلالت کوي چې خپل خلکو سره څومره مینه لري. خو راځي یو بل خبر مو په هغه دا ده چې زمونږ خلک او ولس کله کله داسې فکر کوي چې په یوه ورځ کې هر څه باید ګل ګلزار شي. ګورئ دوستانو، هر څه په امکاناتو پورې هم تړاو لري، په منابعو پورې هم تړاو لري. دلته تنها د تعهد خبره نه ده، د تعهد ترڅنګ امکانات هم ضروري دي. مونږ خپلو امکاناتو ته په کتو ډېر هڅه او کوښښ کړی دی چې د برېښنا په برخه کې باید ډېر انکشافي کارونه ترسره شي. او دویمه خبره دا ده، نن چې کومه پروژه افتتاح کوو دا په دې معنا نه ده چې سبا ته موږ مثبت تغییر ووینو. موږ به د دې مثبت تغییر ته 18 میاشتې انتظار کوو. په 18 میاشتو کې به دا پروژې د 3 وړه پروژې ان شاء الله تکمیلي. راځئ له حوصلې څخه هم کار واخلو. موږ پوهیږو هر صنعتکار د موږ د سترګو تور ده، څومره چې برېښنا ته اړتیا لري دی په حکومت باندې حق ده د نظام مکلفیت ته چې باید برېښنا ورته ورسوي. خو ما ته د یو هېواد یو، ته له بل هېواده نه یې راغلی، د یو کور خلک یو. څه چې په کاسه کې لرو هغه به شریکوو سره، داسې به نه کوو چې زه وچې ډوډۍ ته کښېنم او ته له ما پلاو غواړې. خپلو امکاناتو ته په کتو به مخته ځو، کار به کوو، یو بل ته به لاس ورکوو تر څو په دې باندې وتوانېږو هغه هېواد چې 40 کاله په وینو کې لامبو وهلې، هغه هېواد چې د بهرنیانو او خارجیانو د اشغالونو له امله ټوټه ټوټه سوی، هغه بیرته آباد او ښېرازه. د دې د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره تنها د نظام مکلفیت نه ده. ولس باید لاس سره ورکړي، تاجر باید راسي د تجارت ترڅنګ صنعت ته هم مخه کړي، صنعتکار باید راسي خپله پانګونه زیاته کړي، علمي کادرونه باید راسي تنها د معاش او د پیسو لپاره کار ونه کړي چې ساعت ته ګوري په 8:30 بجې دفتر ته ځم او په 3:30 بجې رخصتي ته بیرته وځم. موږ باید د 8 ساعتونو په ځای 15 ساعته کار وکړو. موږ باید 18 ساعته کار وکړو. هغه لوټه هېواد، هغه شهید سوی هېواد، هغه زخمی سوی هېواد بیرته ښېرازه کړو، بیرته آباد کړو. او د دې هېواد هغه ستړي بچیان چې مخکې به په مخ باندې اوښکې را روانې وې، اوس باید په مخ باندې د خوشحالۍ او خندا نښانې ووینو. قدرمنو دوستانو، نننۍ پروژه چې جمله تقریبا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت یا د 2.7 میلیارده افغانیو په ارزښت باندې افتتاح کیږي. دغه پروژې به د کابل ښار لپاره نه تنها روښنایي راولي بلکې د لاینونو د اضافه بارۍ، د سبسټیشنونو د اضافه بارۍ موضوع به هم تر یو حده ورسره حل شي. بالخصوص صنعتکارانو ته به د توزیع په برخه کې ډېر سهولت رامنځته شي.
نو په همدې اساس د دغې سترې پروژې مبارکي زه اول د اسلامي امارت قدرمن مشرتابه او ټولو مشرانو ته وایم. په دویم قدم کې دلته ناستو حاضرو مېلمنو صنعتکارانو او نورو دوستانو ته وایم او زه د ټي وي سي شرکت له رهبرۍ څخه مننه کوم چې دوی جرأت وکړ تر څو په افغانستان کې پانګونه کوي. ټي وي سي شرکت دا د افغانانو او د هالنډیانو یو مشترک شرکت. دلته زموږ او ستاسو مېلمه هالنډي تبع ناست حضور لري. دوی جرأت کړی او دوی په دې پوهېدلي دغه موضوع یې درک کړې ده چې په افغانستان کې اوس امن ده، دلته شفافیت ده، دلته د سرمایه ګزاري لپاره ښه زمینه برابرې ده. له اروپا نه راغلی تر دې ځایه پورې دلته پانګونه کړې. همدارنګه د دوی ملګري بیات صاحب او قدرمن ورور چې څنګه ورسره ناسته زموږ او تاسو افغانان وروڼه دي، دوی هم هلته په هالند کې میشت دي، هلته اوسېږي. له دوی څخه هم مننه کوم چې دوی دلته راځي، خپله سرمایه راوړي، خپله سرمایه مصرفوي او د دې هېواد په آبادۍ کې له موږ سره برخه اخلي. نو زه د دغه سټیج له لارې په ټولو هغو سوداګرو که څه په هېواد کې دننه دي که څه له هېواده بهر دي هغوی باندې غږ کوم چې راسئ، نن د هېواد د آبادۍ وخت ده، نن د هېواد د ښېرازۍ وخت ده. راسئ پانګونه وکئ، راسئ کار وکئ، د خپل هېواد په آبادۍ کې خپل رول ولوبوئ. نن د اسلامي امارت رهبري نور دا نه غواړي چې یوه تاجکه مور د کونډه سي، یو پښتون زوی د یتیم سي، یو هزاره پلار د خپل زوی د قبر په سر اوښکې تویې کړي، یو ازبک ورور د شهید سي. نن ټول قومونه، ټول سمتونه، د ټولو ولایاتو اوسېدونکي د یوه نظام او د یوه محمدي توغ تر سیوري لاندې الحمدلله په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي. راځئ د نورو په تبلیغاتو پسې ونه ګرځو. هغه خلک چې دلته یې زما او ستا په وینو تجارت کوو، زما او ستا د اولادونو له وینو څخه یې ځان تغذیه کوو، هغه خلک وو چې هغوی دلته تجربه شول. نن هم که څه هم دا خبره هېڅ قابل د بحث نه زه ورباندې وغږېږم، ځکه هغه خلک په هغه سویه کې نه دي چې موږ د هغوی په هکله خبرې وکړو. هغه فیسبوکي او د ټویټر جنرالان چې اوس هم بعضې وخت د دې هېواد په هکله باندې خپل نظریات څرګندوي او خپلې خبرې کوي، دا هغه څوک دي چې دلته د دې هېواد بچیانو تجربه کړي. نن راځئ یو بل ته لاس ورکړو. ګورئ په اسلام کې هیڅ تبعیض نشته. پښتون، تاجک، ازبک، هزاره ټول مسلمانان موږ سره ورونه یو. اسلام کې د برتریت معیار هغه تقوا ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین د تاسو هغه څوک ده چې هغه تقوادار وي. داسې نه دي ویلي چې پښتون بهتر ده، تاجک بهتر ده، عرب بهتر ده، هزاره او ازبک بهتر ده. نه، تقوا یې یاده کړې. که هر څوک وي چې مسلمان وي، تقوادار وي، او بل څوک چې هر څوک وي د هر قوم وي خو هغه مسلمان وي او تقوادار نه وي، هغه تقوادار تر بهتر ده. نو دلته هیڅ تبعیض شتون نه لري، دلته شمال او جنوب شتون نه لري. دا په تیرو شلو کلونو کې یا له هغه څخه په مخکې انقلابونو کې چې کومې پروپاګنډې کېدلې دا ټول د دښمن تبلیغاتو او موږ او تاسو ته یې عملاً ثابته کړه. نن د دې وخت چې دا هېواد باید په ښو ودرو. که موږ خپل هېواد د ازادۍ تر څنګ آباد هم غواړو نو اقتصادي حریت ته ډېره اړتیا ده. موږ باید د سیاسي حریت تر څنګ اقتصادي حریت هم ترلاسه کړو. اقتصادي حریت هغه وخت ترلاسه کېدلی شي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، په خپل ځان بسیا سو او خودکفا سو. د خودکفایۍ لپاره یوازینۍ لار په هېواد کې دننه صنعت ته وده ورکول او په هېواد کې دننه پانګونه ده. نو قدرمنو دوستانو، تاسې ولیدل چې د هېواد هغه لارې چې د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باندې واقع دي د څو میاشتو راهیسې تړل شوي.
نن که قیمتي نه ده ورسره راغلی، د خلکو چیغې پورته نه سوې، مظاهرې ونه سوې، قحطي ورسره رامنځته نه سوه. دا د دې هېواد د دې نظام د رهبري او د دغو صنعتکارانو او سوداګرو د همت برکت ده. نن د موږ په بازار کې الحمدلله هر څه پیدا کېږي. که موږ دغې پروسې ته دوام ورکړو، همت وکړو، پانګونې زیاتې کړو، صنعت ته وده ورکړو، یو وخت کې به موږ نه تنها په صادراتي هېواد بلکې د نړۍ په کچه باندې به داسې برانډونه دنیا ته معرفي کړو چې هغه به په کیفیت او ستندرد کې ساری ونه لري. او دا وخت لرې نه ده. افغانان ډېر مستعد خلک دي. افغانان له سختیو سره مقاوم خلک دي. لوږه یې لیدلې، تنده یې لیدلې، زخم یې لیدلی، بمبار یې لیدلی، په شپې کې مزلونه یې لیدلي. دا کارونه ډېر ورته عادي دي. نو په همدې اساس زه بیا غږ کوم چې د هېواد د آبادۍ لپاره پانګونه ډېره اړینه ده. راځئ که 10 روپۍ لرو 10 روپۍ پانګونې وکړو، که 10 لرو، یعنې د 10 د 10 موږ څنګه کوی شو؟ راولاړ دې سي یو ورور یو سهامي شرکت دې جوړ کړي، 15 میلیونه سهم دې اعلان کړي، له تا سره یوه کونډه که 100 افغانۍ ولري هم د سره شرکت پکې کولی شي. په داسې پروسو باید کار وکړو. نو بالاخره نننۍ پروژې چې پرانستل کېږي په 500 نفرو ته به په مستقیم ډول او په زرګونو کسانو ته به په غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره کړي. نو زه خپلې خبرې را لنډوم. د تاسو ټولو له توجه څخه مننه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.